یو لرې کلي کې چې غرونه یې شنې لمنې لرلې او د سیند اوبه پکې لکه سپینې ملغلرې بهېدې. یو غریب خو ډېر محنتي لوهار اوسېدو. د لوهار نوم سمیع الله و. سمیع الله غریب و، زړه یې د سرو زرو نه هم صفا و. سمیع الله به هر سهار وختي پاڅېدو. هغه به خپله زړې خو پاکې جامې واغوستې. بیا به یې د خپل دوکان دروازه خلاصه کړه. د اوسپنې غږ به په ټول کلي کې خپور شو. خلکو به ویل د سمیع الله د چاکش غږ واوري وشه چې ورځ شروع شوه. سمیع الله به ډېر د زړه نه هر کوو او د غریب سړي لپاره به یې کله ناکله بې له پیسو هم کار وکړو. سمیع الله به ویل رزق خو د الله د لورې دی. یوه شپه چې سپوږمۍ پوره وه او د سیند غږ ډېر ارام ښکاره کېدو، سمیع الله لا هم په دوکان کې کار کوو. ناڅاپه یو عجیبه ساړه باد راغی. د دوکان مخې ته یو تور جواد کېناست و. بیا د لوګي نه یو سړی راښکاره شو. د هغه سړي جامې تورې وې، سترګې یې سرې ښکاره کېدې او ږیره یې اوږده وه. هغه په ژور غږ وویل سلام لوهاره. سمیع الله لږ ویرېدو خو زړور پاتې شو او ویې ویل وعلیکم سلام، ته څوک یې؟ سړي موسکا وکړه او ویې ویل زه جادوګر شهاب الدین یم. جادوګر وویل ستا محنت مې خوښ شو. زه کولی شم ستا زوړ دوکان د سرو زرو نه ډک کړم. سمیع الله حیران شو. ویې ویل څنګه؟ جادوګر خپل لاس پورته کړو او اوسپنه په سرو زرو وخته. جادوګر وخندل. زما ملګری شي نو هره اوسپنه به درته زر شي. سمیع الله چپ شو. د هغه د سترګو مخې ته د فکر ټول دردونه وګرځېدل. خو بیا یې د مور خبره یاده شوه. زویه حرام رزق اور دی، نن ګرم وي سبا به وسوځي. سمیع الله ورو وویل ستا جادو لنډه لاره ده، زما لاره محنت دی. جادوګر غوسه شو. احمقه دا موقع بیا نه درکوم. سمیع الله په ټینګ غږ وویل زه حلال رزق غواړم، لږ ویښوم. جادوګر په قهر وویل نو بیا به ستا کلی د غربت مثال جوړ کړم. هغه خپله عصا په ځمکه ووهله او لاړو او بد نیت یې پرېښودو. د هغې ورځې وروستو د کلي خلک ستونزې سره مخ شول. اوسپنه به ماته شوه، اوزار به خرابېدل او خلکو به ویل دا حتما د جادو اثر دی. سمیع الله به خلکو ته ویل مه یریږئ، الله د هر جادو نه قوي دی. هغه به شپه ورځ کار کوو او دعا به یې کوله او صدقه به یې ورکوله. یوه شپه هغه په خوب کې یو سپین ږیری ولیدو چې ویې ویل سپانیت پاک دی، سبا به حق ښکاره شي. سبا جادوګر بیرته راغی. هغه وویل اوس به وګورو محنت کوي دی زما جادو. سمیع الله خپل چاکش پورته کړل او ویې ویل دا چاکش د حق دی. کله چې د جادوګر عصا او د لوهار چاکش سره ولګېدل، یو رڼا خپره شوه. جادوګر مات شو او هغه په لوګي بدل شو. کلیوالو بیا ویل دا چاکش د حق دی. کلی بیا خوشحال شو. سمیع الله نه باچا شو نه ډېر شتمن، او د خلکو په زړونو کې هغه د هر باچا نه لوی شو. خلکو به خپلو ماشومانو ته ویل که غواړې عزت پیدا کړې د لوهار سمیع الله غوندې اوسه. نو په دې کیسه کې موږ ته دا سبق میلاویږي صبر او ایمانداري د هر طاقته قوي دی او رښتونې شتمني زړه پاکوالی دی. نو خوږو کتونکو ویډیو در سره لایک او چینل در سره سبسکرایب کړئ.